زمونږ یو سوچ دی یو خیال دی خیال امدادي چې مونږ وایو زه خو عباداتم کوم منځونم کوم روزیم نیسم داسې ګنام نه کوم باوجود دا غینه زما دعاګانې نه قبليږي زما حاجتونه نه قبليږي الله رانه ناراضه دي بعضی خلک دا وایي زمون په کور کې منځونم کیږي د قران تلاوتم کیږي درس او تدریسم پکې کیږي او زنانه وی دیندار تقواداری اغي لګي خپل اذکارم کوي عبادتم کوي سره د دومره عبادت زمون په کور کې خیر برکت نشتا زمون په کور کې جنگ جګړې دي پریشانې دي پکې بے برکتې دي پکې دا د عام خلکو نن سبا یو سوچ دی او مونږ وایو یاره ولې داسې ده مونږ سره دا خدای پاک را سره داسې ولې کوي خو د مدینه منورې یو عالم دی لوی محدث دی قاسم ابن عبد الله هغه وی زه په سفر او حضر کې عبد الله ابن مبارک رحمه الله سره موجود وم وی زه به حیران وم چې زم محدث یم زم یو عالم یم او عبد الله ابن مبارک یو عالم دی خدا عبد الله ابن مبارک دنیا کې چرچی دی او زمونږ څوک تاسو هم نه کوي چې دا څه چل دی چې کوم منځونه دی کوي هغه زم کو د شپې تهجد دی کوي زم کو چې دې تلاوت یو سپاره کوي زه دو سپاره کوم دغه د احادیث او درس ته دیم کوي او زم کو زما هم عصر عالم دی چې د کوم استادان دي هغه زما استادان دي غرض دا دی چې د یوې زمانی د یوې پای عالمانی خو چې کوم ځای ته عبد الله ابن مبارک ورزینو بس د زمونږ اړه څوک تاسو نه کوي او د پسې خلک رواني منډه ورپسې وای چې دا څه چل دی دکی لکه دا تاسو ته مونږ کنه زمونږ ګیله ده مونږ منځونه هم کو او د سونم کو او بیا هم خدای پاک زمونږ نه ناراضه دی زمونږ حاجتونه نه پوره کی و یوزل مونږ ناستو مطالعه هم کول ټول کتابونه کتل لګیو وای په دې کې اچانک دیو ملش او چې دیو ملش یو کس ور پاسې دا هغه دیو دوباره اوله ګوله چې دیو اوله ګوله رڼا شو وی چې عبد الله ابن مبارک ته مونږه وکتل نو داغه پسترګو کې اوخ کې وی او دا ګیره ټوله لمبه شوی و په دې اوخ کو باندې وی د دې تیاری غم خو مونږ سره مو خو صرف دمره چې را تیل ختم شو او دیو ملشوا دغه مرغه مورا سره چې را دې سره د چا خپل لګي دا او قسم مطالعه کې فرق راغی بس دغه عمره تکلیف مونږ ته ورسید او عبد الله ابن مبارک سترګې د اوخ کو ډکی او اوخ کې به دی نو یو مرګری ته تاسو کو چې پس باندې جاړي نو عبد الله ابن مبارک وته فرمایل چې جاړم پدې چې دا معمولی تیار شو مونږه څومره پریشان شو پته نشته د قبر تیار و څومره او دا تیار شو اسینه چې د ایمان تیار را باندې راشي د دې غم شو را سره ایمانم تیار نشي ندا بل عالم مرګري وی ما په اقر واز اومنلا چې زمون سوچ څومره دی او د عبد الله بن مبارک سوچ څومره دی او زمونږ او داغه په سوچ کې څومره فرق دی من سره صرف د تیل او غمو چې تیل ختم شو مطالعه کې فرق راغی دیو مسوک لګی صرف دغه تکلیف مونږ ته ورسید او داغه سوچ سمدستي بل خواله چې د قبر تیار بسنګي ایمانم تیار نشي اسنه چې آخرت هم تیار شي نو ایمای چې دا لوی سړی دی نو دا دې په دې باندې دی چې دا د سوچونه بدل
نو موږ خو منځونه هم کوو او درسونه هم کوو تلاوتونه هم کوو خو زمونږ کیفیاتو کې دنه ډیر نه فرق دی د یو تقوادار سړي او ایماندار سړي او زمونږ د عام خلکو زمونږ کیفیت د زړه چې دی هغه بدل دی او دا غوي بدل دا لوی مرتبه خدای پاک هغه له په دغه باندې ورکړي چې کوم ځای ته عبد الله بن مبارک ته مدینه منوره کې امام مالک رحمه الله ډیر لوی درس او امام مالک رحمه الله د مدینه منوره لوی محدث او لوی مفتی روزانه چې د حدیثو درس ته بکیناسته په مسجد نبوي کې نو نوې جوړه به غشتا یو مالدار سړی وته منلې و او یو تخت او پاغي باندې بکیناس لکه د بادشاهانو پشان او لوی حلقه و د درس لوی خلق پراتل او درس ته بناستو د مدینه منوره بادشاہ او اصل بادشاہ هغه او چې هغه په مسند باندې کیناس نو یو روبو مجال شتک چا سر داسې خوځولې وي چا داغه نه مخ اړولې وي داغه د دربار داغه د درس یو شاهي دربار و میورز عبد الله بن مبارک راغی او هغه به د بادشاہانو پروا نه ساتله د مدینه گورنر براغه د قصبه ته مخامخ تخورو کې کیناس لوی خلق برال الناس په هغه به چا پروا نه کوله هغه عالم و لوی سره یو ورځ وی عبد الله بن مبارک راغی وای چې راخکاره شو نو امام مالک رحمت الله علیه وتعالى خپل مسند باندې ادره او دا خپل تخ نه را کوشو او هغه ځان سره راوس او ځان سره خوا کې کینو هغه مسند باندې لوی علماء ناستو د دنیا لوی علماء به هغه په درس کې ناستو عبد الله ابن مبارک له الله یو لوی مقام ورکړو هغه راوست او ځان سره په تخ باندې کینو هغه مسند باندې کینو دا الله هغه یو مقام ورکړو په عراق کې یو عالم لوی محدث حضرت حماد نو عبد الله بن مبارک دا غ زیارت لاله عبد الله بن مبارک په خپل د هغه زیارت لاله چې دا ډېر لوی سړی دی لوی محدث دی نه حضرت حماد ته تاسو کوی د کوم ځای نه راغلی ویجی دا خراسان نه راغلی عبد الله بن مبارک د خراسان وی نه خراسان خو ډېر لوی وطن دی په خراسان کې بیا د کوم ځای وی حضرت په خراسان کې د مروه یا علاقه د زړه غیمه وی ښا وی بیا خو عبد الله بن مبارک پیژني نو دوته وی حضرت دا ستا مخې ته چې ولاد دی نو دا عبد الله بن مبارک دی وی ښا ډیر قدر او احترام ولو کو ډیر ملمستي ولو کړو ډیر یو نه پروتوکول ولا ورک نو عبد الله بن مبارک دومره لوی ساړو نو دال ویوانی داغه علم د وجه نه یوازې نه و چې دا ډیر علماء ډیر محدثین ډیر لوی خلک په دنیا کې موجود خداغه دنه کیفیت هغه بل شان جون دې تقسیم کړو دا د کال 12 میاشتې دې تقسیم کړو سلور میاشتې به هغه د احادیث او درس او تدریس کو بس ناس په سلور میاشتې او بس طالبان براتل او درس په د احادیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس درس او تدریس دا مشغوله و سلور میاشتې بس بیا به کتابونه بند کړل مدرسه به ختم شو بیا به شاګردانو ته راځي او jihad کو نبی به سلور میاشتې په jihad کې تیرول نو چې سلور میاشتې به jihad وکړو شاګردانو ته به بس تور ټوپک اوس کېده راځي چې زو حج له نو بیا به سفر وکړو نو لا بل الحج له په خوا پیاده مزلې نو سلور میاشتې دا باغ بیا په حج کې تیرې کړ دا ټول د کال دا 12 میاشتې دا هغه په دې طریقه باندې تقسیم کړي زمونږ د جنس ترتیب شته به ترتیب لګیایو کمانځل رالو کرانو نورانو
کومزم کورو کو پروا نشته او کو پارځه کې مو کوي پروا نشته نن د تلاوت څخه داسې خاص ترتیب شته چې را دروازه به یو سپاره تلاوت کوم یا دو سپاره تلاوت وکم نه 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 زمونږ د جون څخه ترتیب نشته هي بے پروا خلک نو لوی مراتب او دعاګانې خو اسی نه قبلي کنه چې د جون څخه ترتیب وي ستاد زړه خپل کیفیت وي هغه بدل کی انا بس تا دعاګانې قبليږي او الله سره به تعلق عبد الله ابن مبارک رحمه الله یوزل حج لروان هغه سره به لوی قافله مو چې حج لروان پلار کی یوزه کی او دسی ماتو دسی یو کندر شانته نو دی هغه کندر ته ورغی چې یاره دغلته او دس مات کم چې وی کتللته یو ماشومه جنیوه یو مړه مرغه پرتاوه مرداره هغه ماشومه هغه راواغشته او ځان سره پټونی و عبد الله بن مبارک په نظر ورته وی بچی راشه دا سدي دا سکه په دې مرداره نو هغه ماشومه پسترګو کې اوخ کې رااله وی زمون پلار چا پناه حق باندې وجلې دي او زما په کور کې صرف یو ماشوم رور دی زمونږه هیڅوک پرسانی حالم نشته نو د روټه درک نه لګي هغه رور مې موږ شوی دی او بس مرګ ته قریب دی او زمام سره درک نه لګي نو د عمله مرغه پرتاو ما ودا به کور ته یوسم هغه رور لا په حکمه نو داغه جون به بچي زمون جون به بچي عبد الله ابن مبارک وته پسترګو کیوخ کړاله بچي راشه دی پسري ولا لاس کې خو ځان سره راوسته چې کوم ځای کې پړاو کړو خپل چې داغه کوم خادم او خزانچی او هغه ته راش موږ سره په دې سفر کې څومره پیسې ویجی 100,000 روپۍ امراغشتي دي ځان سره 100,000 دینار به او اشرفه به غټي پیسې وی واپس چې موږ کلی ته زونه څومره خرچه به زمونږ وشي ویش 2000 روپۍ به زمونږ خرچه وشي بس 2000 تیزان لاغه کو دا باقی مال راک 3000 روپۍ تیرا واغشتي هغه ماشومه ته ورکوي بچي د ځان سره واخله او زه په دې باندې جون تیراوه دا حرام ده مردار مخردا او غرزه څوک چاله یو روپۍ ورکوي دا ارکال چې دا حج لروان دي دا حاجیان صاحبان او ارکال پروژه کې عمره لذي دته وای راشه دلته یو غریب سړی دی وې زه به ته وخېما او پخپل ولدا پیسې یوس دې زله دا عمره مکه ودا 3 لک روپې د غریب فقیر لورکا هغه بچی نار دي کار روزګاری نشته ستاله به خدای پاک عمره قبول کی او ثواب بدل درکې دا حاجی سے بدمره ټوپونه وای 3 لک نه 3 روپې هم څوک چاله نه ورکي 3 روپې اوس دا سړی به و چې زما عمره به قبول شي زتا سو وای او چې دا ارکان حج لازم دی دا حج به قبول شي عبد الله بن مبارک په هغه زمانہ کې 100,000 روپۍ به د 100 لکو برابر وي هغه راوغشته هغه ماشوم یې ورک الله به زمو او خادمان ته ټول خلکو ته وي الله زمو حج قبول کو راځي چې واپس ځو دا ایمان چې سړی پیدا کی نو بیا دغه خلکو سوالونه مله قبلې داوی حاجتونه مله قبلې او دغه په دنیا کې الله روخانه کې وی چمکاوي دا خلک دي نن عبد الله بن مبارک دا یو منبر نه دی زه په دنیا کې به مسلمانانو ډیر منبرونه په ډیرو منبرونو باندې به عبد الله بن مبارک تذکرہ کیږي نه پیغمبر دی نه صحابي دی یو عام امتی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو عالم فرمای وی عبد الله بن مبارک جن وی اگر چې هغه پیغمبر پستر ګونی لیدلی خو د صحابي او دغه په جن کې اس فرق نشته ما ته نه ښکاري وی بس جن دغه د صحابه کرامو په شان ته دا غوی ژوندونو هغه چې دین په دنیا کې اون خلکو او پی جندل دنیا او پی جندل
دنیا کې ولا الله یو عزت ورکو او آخرت هم ولا الله به ورکي یو ځل په یو سفر کې همیشه په یو لار باندې ته سفر به کو نو یو ځای کې به پړاو وکړو نو الته یو الکو نو جوان الکو نو عبد الله بن مبارک نه به احادیث د کول په انتظار بو چې په دې لار به کله عبد الله بن مبارک راځي چې زه سبق وایم عبد الله بن مبارک په ډیر شوق سره هغه ته د پیغمبر علی السلام احادیث خودل یو کال عبد الله بن مبارک په غلار لار غزه کې پړاو کو تاسو کا غالک نشته وېسو ویجی هغه قیدی شوی دی هغه په قرضه پر وړېدلی و او هغه سړی په هغه قرضه کې قید کړی دی ښه وی هغه سړی کوم ځای کې دی هغه سړی په سراغ هغه سړی ته وی په خپل بلاس کې دی چاته غږ مکو خو تا یو کس الله جوان دی هغه قید کړی دی په قرضه کې داغه څومره قرضه ده تا ستاسو څومره قرضه ده هغه وته وی دومره قرضه مې دا وی دا پیسې واخله او بس هغه خوشی کاغه آزاد بس دی لاړل ته وته په انتظار کې ناس چې راځي هغه سړي قرضه واغشته او بس هغه قیدی آزاد کا هغه نوجواني آزاد کا خپل ځای تراغه عبد الله بن مبارک چول الکه چته تلې ته خو نه ویجی دغه سي زه خو قید شوی ما خو چې په دې لار د الله یو بنده ته هغه زما قرضه ختم کړو زه آزاد کړم او بس الوی راشي چې سبق دته ویم شابه تا سبق قضا شوی هغه په ځان باندې پویم نکو او قرضه ولا ختم کړه د قید نه را خلاص کو سبق ته کېنو دا ډېر غریبانان ماشومان چې دا غوی د سکولونو د فیس وسنه کیږي په مدرسه کې هغه سبق وایي هغه سره د کتابونو او د خرچي پیسې نشته چته دا سوچ چا کړی چې را اورګه زده د ماشوم فیس ادا کوم د سکول د پلار مزدوري کوي غریب دی د زلزو عمره له نظم د زلزو حج له نظم په بچو باندې به پیزا نه خورم په بچو باندې بسکرین نه خورم دغه پیسې برا واخلم د غریب ماشوم فیس په ادا کوم دا سوچ چا کړی چې دا سوچ زمون نی پیدا شوی نو دا یاد ساتي چې نن دا منځونه په کار راځي کوو د عبادتونه کنه ټول عمر به زمونږ هم دقه ګیلې چې یاره دا باران را باندې ولی نه کیږي الله ولی رانی ولی په دې ګرمه باندې زما په کور کې برکت نشته ولی نشته چته مونږ د خپل خرچینه 10 روپے نه دی راغشته چې خدای په لار کې ور او چې ورکو د نمود د پاره ورکو یا بم د اجري خدمت کوي یا من چې دین نور سره تعلقي وسره اغه خیر او زکات ورکو د غنم او زکات وباسو نو اغه غنم اغه تاسو په تریشر کې لیدي په دې تریشر کې د دې جال نه لاندې اغه غندونه اغه مون شانتي زمیدار خلک پیژني اغه مون شانتي اغه د جال کې لاندې راشي او خراب غنم راشي اغه سره لوټي راشي نو دا زمیدار اخیره کې راغون کې او بوجه کې واچي وې دا بچته مارغانو ته واچو چې تبه اغه نه بوجه ډکه کړی او غریب فقیر له وروړي وې تعالی می غنم وروړي استاب خدای په دې زکات باندې بخیزه تو وای چې پکور کې ترکاری سخاشي یا سبزی هغه سبزی چې زما پکور کې ضرورت ني بیا وایي زه گاونډي کرا به وروړم زمون دا سوچونه دي او د عبد الله بن مبارک دغه سوچو او تاسو په خپل اندازو لګوي اغلب خدای لوی مقام نه ورکي او په موږ باندې باران وکي باران نه د اسمان نه را باندې اور رونه وري د اسمان نه را باندې کانی رونه وري موږ د دې قابل په خپل حالت باندې لږ شانتي سوچ کو د ګریوان کې سر ورخته کو چې زما جون څنګه دی زما د زړه کیفیت څنګه دی ز سکو مو سنکو بس بیا به مونږ ټیک شو او که خپل اسلام نکړه الله وی ک تاسو په ځان باندې رحم نکو نو زه به باندې رحم نکو په خپل ځان باندې رحم وکړو الله سره تعلق جوړ نو یو مرګري یو سوال راغلی دی اگر چې داسې شریعت سره بر هغه نه دی ضرورت نشته
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام زوی دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام هغه رکش ورونو غیب د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د یعقوب علیہ السلام ور پسې سترګې لاندې او ډیر زیات ور پسې خافو نو دا سوال والا دا سوال کوي چې مور انجام دی و نه نه مور وسراړو سترګې ور پسې لاندې نشوي د دې پلار سترګې ور پسې ولې لاندې د دې سوال هیڅ ضرورت نشته زنانه دي نور زامن نشته کنه بس ته کنه هغه څه کوي که یو نشته نو خیر دی زامن دی یو زوی رک شو یو زوی مړ شو ختم دغه مخکې ورځو کې یو شاعر مړو په دې موبایل باندې خلکو ډېر سنومه ها ګیلمن پښتون دي کسه دي ګیلمن پښتون مړ شو که تاسو یو تصویر لیدي ما خولي ده مور وطن استه ده او څوک سره خبرې کوي خان دي مونږ ته تاسو به ټول لیدي مور وطن خان دي لګیا خاندلې خبرې کولې خاندلې نو ما ته چا امي ویره د مور خو یو خپنه ده دا ټول خلک ورپسې خپه دي او د مور ورپسې اړه خپنه ده خپل خان نو دا زنانه دغه سي بے پروايي د یوسف علی السلام د مور سترګې لاندې نشوي او د پلار سترګې ورپسې لاندې شوي خدای یو وجه ده داغه وجه ده چې د یوسف علی السلام مقام پلار ته معلومو مور ته نو معلوم هغه خوب لیدو چې نور اوس پومه او دغه سي لستوري کسو هغه ماته سجده کوي نو پلار وتوی بچی دا خوب چاته وایا ما دې کې ډېر لوی مطلب دی طالب ورست خدای پاک ډېر لوی مقام درکې نو یعقوب علیه السلام ته پتا وا چې دله به خدای پاک بادشاہي ور کوي دله به خدای پاک پیغمبري ور کوي دله به خدای پاک ډېر لوی مقام ور کوي چې نور اوس په امید ته سجده کوي نو دا لوی سړی دې چې را لوی شي دې ډېر لوی سړی اوس دغه معلومات مور ته دا معلومات نو مور خو یو ماشوم دی او بس لاړو رک شو قصه ختمه شو خو پلار ته دا پته و چې زما ډیر قیمتي زوی رک شوی دی در رواني زماني پیغمبر دی یو لوی مقام دی الله بوله ور کوي نو دا غور پسې زکه سترګې لاندې شي او د مور یو پسې نړۍ لاندې شي زما ذهن کې خود غمره جوابو کې دي شي سنوري وجيمي الله دې مونږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك دا څونه مسائل بیان شو الله دې په عمل کولو توفیق راکړي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي اخلاص سره دعا وکړي دا ګرمي ډیره زیاته ده الله دې دا ګرمي په موږ باندې کم کړي دا رحمت باران دې الله وکړي الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي کوم د رحم قابل نیو دا زناور د رحم قابل دی الله دې په دوی باندې رحم وکړي دا ماشومان زنانا په دوی دې خدای پاک رحم وکړي الله دې موسم په مون باندې یخ کړي الله دې خپل عذابونو نظم حفاظت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه